علما دا لیکي چې کرامت د اولیاء دا په اختیار د اولیاء کې نشتا. دا الله رب العزت چې کلا وغواړي نو هغه کرامت ظاهري. کرامت د اولیاء په اختیار د اولیاء کې نشتا، نو داسې معجزه د انبیاء په اختیار د انبیاء کې نشتا. ځکه چې د همدغه امثال بل وخت کې بیا اژدها موسی علیه السلام نشي جوړولی، بل وخت کې بیا موسی علیه السلام مار نشي جوړولی، خو چې په کم موقع باندې الله رب العزت ته جوړولو او بیا سمولو نو دا اختیار د چاو؟ دا د الله. ځکه چې کله ساحرانو جادوګرو خپل جادو ښکاره که نو فاوجس فی نفسه خیفة موسی، موسی علیه السلام ته زړه یره محسوس کړه چې دا خلک به څه وایي چې وا دا خو تش ماران دي. نو موسی علیه السلام امسا نه شو ورغورځولی چې تر څو پورې ورته الله نه ویلي چې دا امسا ورغورځوه. خو د موسی علیه السلام اختیار دا نه و چې به د امسا نه هر وخت یې مار جوړوه او ګرځوئ. نه، دغه امسا ده کله چې الله وغواړي نو مار ترې جوړېږي، چې الله نه غوښته نو مار ترې نه جوړېده، اژدها ترې نه جوړېده. نو دا عقیده او نظریه ده چې کرامت د اولیاء په اختیار د اولیاء کې نشتا، اور معجزه د انبیاء په اختیار د انبیاء کې دا نشته، دا د الله په اختیار کې دی هر څه. الله رب العزت موږ تاسو ته د قرآن او سنت تابعداري نصیب کړي. الله رب العزت دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم